د هغې کرښې میلان پیدا کړئ چې د 7 او -3 ترتیب شوي جوړه نقطو څخه تیریږي. دې لپاره موږ راځو دلته د ایکس وای مستوي رسمو، په دې کې دغه نقطې جوړو تر څو موږ پوه شو له دې څخه کوم ډول خط تیریږي. نو دا موږ سره د ایکس او وای مستوي شو. اوس راځو دا نقطې پکې جوړو. دلته موږ سره نقطه ده 7 نور راځو لیکو چې 1 2 3 4 5 6 7 او -1 دې ځای کې. دا ټکی راغی -و، دا ټکی راغی اوه او -1. همدارنګه اوس راځو دوهم ټکی پکې جوړو چې هغه -3 او -1 دی. نو منفي خواته راځو 1 2 3 او -1 دا ځای دی، دا ټکی شو. دې ته موږ وایو -3 -1 دا یې دوهم ټکی شو. اوس هغه خط چې له دې څخه تیریږي موږ راځو هغه خط جوړو. پوهیږو چې له دې دواړو نقطو نه داسې یو خط تیریږي، دا زموږ خط شو. اوس دلته موږ نه غوښتي چې د دې خط څخه پیدا کو میلان پیدا کو. نو میلان دپاره موږ پوهیږو چې میلان مساوي کیږي که چیرې موږ دې ته سلوپ ووایو نو دا مساوي کیږي چې رایز یا پورته ختل یا خیز تقسیم پر رن یا منډه باندې، او دا مساوي کیږي یعنی د وای په محور بدلون دلتا وای تقسیم پر د ایکس په محور بدلون یا دلتا ایکس سره. رن دا د ایکس په محور بدلون شو او رایز د وای په محور بدلون. دې ته موږ ویلی شو چې دا په ام په توري مښودلی شو یعنی میلان دا مساوي کیږي له څه سره. دې ته موږ وایو وای 2 -وای 1 کوم چې بیرته د وای په محور بدلون دی تقسیم پر ایکس 2 -x 1 کوم چې د ایکس په محور باندې بدلون دی. دا ټولې د میلان د ښودلو طریقې دي او په دې هیله چې تاسو په دې پوهیږئ چې که چیرې موږ پورته ډېر لاړ شو او رن یا منډه کمه واخلو معنا دا چې موږ سره به ډېر نیغ میلان په لاس راځي. همدارنګه که چیرې موږ منډه ډېره واخلو او پورته کم لاړ شو بیا به میلان موږ سره بیخي کم وي. د بیلګې په ډول دغه خط چې دی دې میلان موږ سره بیخي کم ښکاري یا په سترګو نه معلومیږي چې دا میلان لري که نه. یعنې داسې چې که چیرې موږ له دې نقطې څخه پیل وکړو دې ته موږ د پیل نقطه وایو، دې ته موږ د پای نقطه وایو. نو که چیرې اوس موږ له دې ځای څخه دې ځای ته راځو نو صفر د دې ایکس په جهت کې به بدلون د دې څومره وي، د ایکس په لوري کې به جهت وي -3 نه به دلته راشو صفر به شي، بیا د صفر نه 7 ته راځو دا به ټول شي 10. نو وایو چې د دې ایکس په لوري بدلون مساوي کیږي له 10 سره. همدارنګه اوس راځو د دې په وای لوري کې بدلون ګورو. دلته د دې وای قیمت څو دی -1 دی، دلته هم -1 دی. تو معنا دا چې د دې دلتا وای یا د وای په لوري کې بدلون دا مساوي دی له 0 سره. نو موږ وایو چې د دې میلان مساوي شو سلوپ دا مساوي کیږي که چیرې د دې ایکس په لوري بدلون 10 وي او د وای په لوري بدلون څو 0 نو دا به 0 پر 10 بیرته مساوي کیږي له 0 سره. یا په بل عبارت د دې معنا ده چې د دغه کرښې میلان مساوي 0 دی یا دا بیخي افقي خط دی. نو موږ دلته وایو چې د دې سلوپ دا مساوي شو له 0 سره. او دې لپاره چې موږ پوه شو چې دا ټول موږ ته عین ځواب په لاس راکوي راځو موږ دغه ټول قیمتونه په دې کې څنګه کوو وضع کوو او دا پیدا کوو. نو که چیرې موږ دې ته د پیل ټکی وایو دې ته د پای ټکی وایو نو دا به زموږ ایکس 1 شي، دا به وای 1 شي y1، همدارنګه دا به x2 شي او دا به شي y2. نو موږ پوهیږو چې میلان دا مساوي کیږي y2 منفي y1. نو y2 څو دی -1 منفي 1 y2 منفي y1 شو تقسیم پر x2 منفي x1 دا زموږ x2 دی -3 منفي x1 پکې 9 دی. دا به مساوي شي -1 منفي په منفي کې دا بیرته مثبت کیږي -1 تقسیم پر -10 سره دا دواړه سره -10 کیږي. دا به مساوي شي -1 جمع 1 دا 0 کیږي پر -10. دا به مساوي شي 0 پر -10 مساوي کیږي له 0 سره. نو یو ځل بیا هم دا ځواب په لاس راغی او دا چې دلته موږ سره په مخرج کې -10 دی دلته مثبت 10 د دې وجه دا ده چې په دې حالت کې مونږ دا د پیل ټکی اخیستی او دا د پای ټکی اخیستی. نو کله چې مونږ له دې نقطې نه دې نقطې ته راتلو ښي لوري ته روانو نو زمونږ قیمت مثبت راتلو، درې مو یو ځل ورسره جمع کړل او اووه مو بل ځل ورسره جمع کړل، دا مثبت لس شو. په دې صورت کې مونږ دا د پیل ټکی ونیو کوم چې دا ټکی دی او دې ته مونږ د پای ټکی ویلي. نو کله چې مونږ له دې خوا نه داسې ځو
کیڼ لاس ته روان یو او په کیڼ لاس چې موږ ځو دا قیمت کمیږي، نو دا ځواب بیا دلته موږ سره -10 راغی. دغه فاصله موږ -10 واخیسته ځکه په منفي لوري وه. نو صفر پر هر دواړو حالتونو کې چې صفر ورباندې وویشل شي ځواب موږ ته 0 راکوي.